غلامي دا معنا چې د یو بنده د اثر لاندې ته ژوند وکړي مقابل کې ازادي دې ته وي چې بنده د اثر نه ته خلاص وي مطلق ازادي دا معنا نه چې هم به د بنده نه ځان خلاصوي هم به د خالق نه خلاصوي نه ازادي دا معنا چې د بنده د اسارت نه د بنده د غلامۍ نه د بنده د سلطې نه خلاص وي اما ځان د چاته تابع کو الله خود ستا خالق دی د ستا مالک دی د ستا رازق دی او تا ته دین را لېږلی تا ته صلاح را لېږلی تا ته سالم عقیده را لېږلی او دا چې ته د خپل د بندګانو د وضع شوي قوانینو نه خلاص وي د هغوی د سلطې نه خلاص وي خپل رب ته ځان تسلیم کو دغه ازادي ده اوس دا په دې معنا نه ده چې ته اوس د رب نه به هم ځان آزاد کړي نو چې رب نه دې ځان آزاد کو دا خو بیا الحاد ده دا خو بیا کفر ده دا خو بیا ته د نفس او د شیطان د سلطې لاندې راغلی بیرته د مخلوق غلامۍ ته وغورځېدې یعنی اصلي مقصود دا دی چې ازادي موږ دې ته وایو چې د مخلوق د غلامۍ نه خلاص او ځان د خالق بندګۍ ته وزګار کړي